بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کتونکو اقبال محسن یم. دا مخامخ چې تاسو یې نه دا د ضلع علاقه سلارزي د بازارګي کلی بند دی. ډېر مشهور بند دی، ډېره لویه مقبره ده. په دې باندې داسې په دې منځ یو لاره تېره شوې ده. نن زه په دې لار چې راتلم دلته ما یو چاټۍ ولیده او بیا ورسره خواته زما یو ورور ناست و، طاهر الله صاحب. د دوی سره به خبرې کوو. طاهر الله صاحب السلام علیکم، څنګه حال دی؟ له مینه سره خبرې کوم، بیا به نورې خبرې کوم. تاسو ښه خیر هیت دی؟ دا چاټۍ چې دا تاسو ولګوله؟ یاره دا زمونږ څه ملګري په شراکت باندې ولګوله. ښه، نو کوم مقصد دپاره مو لګوله؟ دا راته صرف ووایه. صرف د الله رضا دپاره چې خلک په دې لار ځي راځي، ځي راځي اوبه بسکي، ګرمي ده اوبه بسکي. جزاک الله. اول خو راته طاهر الله صاحب چې زه به خبرې نه کوم او پکې نه راولې، خو مینا دې خبرې په هیله به دې راولم چې خلک دا ویني په خلکو کې آګاهي پیدا شي، هغوی هم داسې وکړي. دا چاټۍ دوی لګولې د په خپلو پیسو باندې، نور ملګري ورسره هم دي. رب تعالی دې ولې دې اجر ورکړي. کتونکو په اوسنۍ زمانه کې داسې خلک هم شته چې هغه انسانیت ژوندی ساتي، هغوی د خلکو درد انځوروي. په دې ګرمه کې دوی دا چاټۍ ولګوله، په دې کې به اوبه وي، ښه یخې اوبه به وي. دا خلک چې څونه په دې لاره ځي راځي، که زنانه دی که نارینه که ماشومان دي، هغوی به د دوی نه اوبه څښي. د دوی به څومره اجر کېږي او الله پاک د دې په دې عمل به څومره خوشحاله شوی وي. رب دې وکړي چې موږ ټول د انسانیت له لارې د یو بل سره د کومک له لارې همدغه شان د خپلې برخې کار وکړو. دغه چاټۍ ځای په ځای باندې ولګوو، منګي ځای په ځای باندې کېږدو. دې نه علاوه نور د خیر ښېګړې کارونه هغه موږ خپل کړو، هغه موږ صرف او صرف د الله پاک د رضا دپاره وکړو. زه تاسو ټول زیات اپریشیټ کوم. د نور ملګري هم دلته ولاړ دي، دغه د نور ملګري اوس روم دي، اوس نومونه به راته ګران هم یا دوی چې بس نومونه پکې ماخله، هغوی هم زما اواز به اوري. رب تعالی د هغوی هم د دې اجر ورکړي. د دې ویډیو کولو مقصد صرف دا دی چې راځئ چې په شریکه باندې د انسانیت خدمت وکړو، د الله پاک د رضا لپاره د خپلې برخې کار وکړو. جزاک الله.